بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د هرات باستاني او تاریخي ولایت محترم علماء کرامو، مخبرو تجارانو او صنعتکارانو او د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو، مجاهدینو، د هرات ولایت ټول او عام ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست. یوازنۍ دا خبره کوم، په دنیا کې تاسو وګورئ د هر چا پیسه د ډالرو په مقابل باندې پورته او کښته کیږي. یوازې په افغانستان کې افغانۍ ده چې پر خپل حال ولاړه ده، د هیڅ شي په نه د ډالر نه د بل شي په مقابل کې خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی. الحمدلله افغانۍ هغه ده پر خپل حال ولاړه ده. پاکستان چې یو جوړ ملک دی، یو اقتصادي ملک دی، یو اټومي ملک دی، تاسې ورته ګورئ یوه ورځ یې کلداره یو رقم وي، بله ورځ بل رقم وي. او څونه پرمختللی ملک دی. موږ په څنګه وخت کې افغانستان ته داخل سوي راغلي، چاته د مسلمانانو شخصي ملکیتونه، شخصي دارایي د بینګونه سیسته سوې، پر لارې به ځینې توی سوي وي چې هغه به یا په ار کې پیدا کېدلې یا په بل ځای کې. دا هغه اداره وه چې موجوده وه په افغانستان کې، خو د هغو اوس هم ستاینه خلک کوي چې د خلکو شخصي شتمنۍ یې د بینګونو سیستلي دي. 2.5 میلیونه ډالر د افغانستان په جلا جلا بینګونو کې چې د خلکو شخصي شتمني وه، شخصي ملکیت یې و، هغه د بینګونو سیستل سوي دي. نو موږ دغه رقم خلکو ته دا توصیه کوو چې محترمه د خپل ملک احترام کوه او دغه نعمت چې تا ته پروردګار عالم درکړی دی د دې شکریه ادا کوه. زه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په حیث د جهاد، علم، پوهي، صنعت او تجارت په برخه کې د ټولو هراتي ولس څخه زیارونه او لاسته راوړنې ستایم، لکه څنګه چې روښانه ده په روان دور کې د هرات ولایت د ټول افغانستان لپاره د یو صنعتي ښارګوټي حیثیت غوره کړی دی. زه امید لرم چې د صنعت، تجارت او پوهي په ډګر کې د هراتیانو هڅې او کارونه دوام وکړي، تر څو د افغانستان په خودکفایي کې ستاسو موقعیت او موقف لا پیاوړی شي. یعنې موږ به د داسې خلکو سره چې دوی صنعتکاران، تجاران په افغانستان کې خپلې پانګونې کوي، موږ بیا همکاره یو انشاءالله. چې خپله لاس سره ونه کړو، خپل افغانستان جوړ نه کړو، بل ملک یې نه را جوړوي، نه به امید ورته کوو او نه به دا د فقر لاس نورو ملکو ته نیسو. که تاسې د افغانستان په حالاتو باندې خبر شئ چې په افغانستان کې څه پراته دي، دا چې موږ تاسې تر څو وخته پورې هغه کم نسل چې نور الله پاک تر موږ وروسته پیدا کړي له نشي خلاصولی. یعنې دونه ذخایر، دونه یو غني ملک لکه افغانستان چې دی، زه فکر نه کوم چې په دنیا کې دې بل داسې یو غني ملک وي. یقینا چې د هرات معزز ولسونه د افغانستان د معاصر تاریخ په ډیرو بهرني مرحلو کې خپل دیني او وطني پور ادا کړی دی او تل یې هر متجاوز او یرغلګر ته د دوی د کړنو او ظلمونو ځواب ویلی دی. موږ به دې پوره خبر یو چې د هرات په ولایت کې تل تجاران، صرافان او صنعتکاران اختطافېده، امنیت یې ګواښ شوی و، حتی کورنۍ ته یې مشکلات جوړ شوي دي.
زه د افغانستان اسلامي امارت په استازولۍ د هرات ټول تجارانو، صرافانو، صنعتکارانو ته اطمینان ورکوم چې د دوی او د دوی د کورنیو امنیت ته به پوره پاملرنه کوي. هیڅ چا ته به اجازه نه ورکول کېږي چې د پانګوالو ژوند، پانګونې او کورنۍ تهدید کړي او دوی ته ستونزې جوړې کړي. د هرات ولایت پر محترم والي صاحب او نظامي مسؤلینو غږ کوم چې د هرات ولایت د عام ولس د امنیت په څنګ کې د صرافانو، تجارانو او صنعتکارانو د ژوند او کاروبار امنیت ته جدي توجه وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ او تاسو په ګډه د خپل هیواد د ازادۍ لپاره ډېر کړاوونه وګالل او خورا زیات زحمتونه، تکلیفونه مو برداشت کړل. اما نن موږ د تاریخ په یوه داسې مرحله کې قرار لرو چې وطن مو تر هر څه اقتصادي پیاوړتیا ته اړتیا لري. د یو مسؤل حکومت او دولت په صفت موږ چې هر کله د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره زیار باسو، نو د خپلې حکومتدارۍ او دولتدارۍ له لارې به پر لاندې درو مسلو جدي غور کوو: پولي سیاست، مالی سیاست، صنعت او تجارت. لکه څنګه چې روښانه ده زموږ په پولي سیاست کې بانکي نظام د افغانۍ ارزښت ساتلی، د تبادلې نرخ د پیسو چاپ او نشر، د تورو پیسو له چلښت څخه مخنیوی او بالاخره په بهرنیو معتبرو پانګونو کې د افغانۍ د پشتوبانۍ په شان موارد شاملیږي. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت له فتح وروسته توانېدلی دی چې د افغانۍ ثبات په یو مشخص او مطلوب حد کې وساتي، تر څو په بازار کې د افغانۍ نرخ وساتل شي. همدارنګه موږ د ښه مدیریت په مټ وکولی شو چې د افغانستان بانکي نظام له سقوط او پاشل کېدو څخه وژغورو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د پیسو د پشتوبانۍ د تقویت په موخه د خپلو کنګل شویو پیسو د مطالبې په اړه د پخوا په څېر خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکوو. کوم پیسې چې زموږ په دنیا کې د افغانستان د دې مظلوم، د دې دربدره ولس او فقر مسکنت ځپلي انسانان چې دي، هغه په نوره دنیا کې قبضه شوي او په جبر او په زور باندې منع شوي دي. موږ کوشش کوو انشاءالله چې دغه څه به افغانستان ته راواردېږي. که راوارد نه شي، هغه چا ته به انشاءالله لږ چنده تاوان وکړي چې حاکم د چا په واک او په اختیار کې دي. د افغانستان اسلامي امارت د مالی سیاست په برخه کې چې مالیات، ټکسونه او نور عواید پکې شاملیږي، د پام وړ کار او پرمختګونه کړي دي. دا ټول ته جوته ده چې امارت سږ کال د عوایدو د راټولولو په برخه کې تقریبا خپلو تعین کړو اهدافو ته رسېدلی دی او د هیواد ټول اولیا ضرورتونه یې له خپلو داخلي عوایدو څخه برابر کړي دي. تاسو خبر یاست چې کوم وخت اعلان شوله د افغانستان بودیجه، الحمدلله اوس افغانستان یو نظام دی، یو ریاست دی، په ټول افغانستان کې فرامین جاری دي، په ټول افغانستان کې هر څه برپایه کېږي. نو ټولو ته که معاشات که عیاشه ده، یعنې ژر تر ژره انشاءالله دا ممکنه ده چې ټوله به د دې څخه برخمن وي، هم به معاشات ورته برابر وي، هم به عیاشه انشاءالله برابر وي. ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو. الحمدلله زموږ چې کوم اقتصادي حالات تاسو ته نه معلومیږي، ورځ تر بلې انشاءالله
مخ پر بهبود روان دي، مخ پر زیاتوالي روان دي. یو مثال یې دا وایمه، د کوشتېپې کانال یو غټ کانال دی چې نه تر مخه داسې یو غټ کانال یا یو بله پروسه افتتاح شوې وه، نه به وروسته افتتاح شي، چې د دې په باب باندې موږ ته کومو کارکوونکو د هغه کانال خبره کړې ده چې دا په 5 کاله کې تکمیلیږي، خو الحمدلله هغو موږ ته اطمینان راکوي چې دا به تر 5 کاله مخکې دا به وګټي او وزارت ته یعنې په هر بخش کې چې ضرورت و په هغه ته به انشاءالله آماده وي. او بل په افغانستان کې که موږ وګورو چې خلک د یو مایوسۍ سره مخامخ دي، نو موږ نه پوهېږو چې په حالاتو نه دي خبر که څنګه، ځکه دنیاوال موږ سره هغه رقم چلند کوي، یعنې که اوس اقتصاد مخنیوی دوی زموږ کړی دي، د سیاست په امورو او په سیاسي امورو کې هم دوی زموږ مخنیوی کړی دي. نو دا اوس هم موږ د دنیاوالو سره داسې لکه چې اوس هم موږ د دې جنګ او د دې جهاد څخه نه یو خلاص شوي، ځکه دوی چې په کوم شي کې موږ پرمختګ کوو دوی هغه ته ډېر متوجه کېږي او ډېر د ډېرو کارو یې زموږ مخنیوی کړی دي. حتی په مطبوعاتو یا په رسنیو کې چې څه راځي، اوس که تاسو فکر وکړئ په دنیا کې د یو غټو سترو دولتو جنګ دی، هغه په دې راډیو په دې دغه کې دومره نه ذکر کېږي لکه په افغانستان کې یو جزي مسله پیښه شي، ځکه دا خو اوس مطبوعات د دوی په لاس کې دي، هر څه د دوی په لاس کې دي چې موږ رښتیا او دنیاوال خلاف خبره کوي، لا دا نه سره مقایسه کوي، ترجیح و هغه ته کوي چې هغه دنیاوال دي. درنو محترمو مشرانو، د هرات ولایت د ټول تجارانو او صنعتکارانو سره ژمنه کوم چې د دوی د اقتصادي طرحې په تر ارزونې او کتنې وروسته د تطبیق او عملي کېدو په موخه زموږ د اجراعاتو په سر کې قرار نیسي. الله دې زموږ ته هغه څوک نه پېښوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چې په خوله وایو په عمل کې څه نه وي، الله دې هغه شي موږ ته دغه نه راکوي چې هغه څه په خوله وایو په هغه باندې عمل او په هغه باندې ژر تر ژره اجرات وکړو. صنعتکارانو او تجارت په برخه کې لا ښه موقف او موقعیت ته رسیږو. په پای کې باید د هرات قدرمن ولس ته ووایم چې د ټاپې پروژې چارې به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې پیل شي، چې لومړی استفاده کوونکي او حقداران به یې د هرات ولایت خلک وي. په صنعتي پارک کې به د 5م فاز چارې پیل شي، یعنی په بعضو ولایتو کې تر اوسه یو صنعت هم نشته، خو په هرات کې به انشاءالله 5م فاز د صنعت هم پیل شي. دا ژمنه کوم او دا وعده ورکوم چې ژر تر ژره به انشاءالله دا کار کیږي. د سیمټو د پروژې خواته د پل هاشمي په سیمه کې صنعتي ښار ګوټې جوړیږي، هغه هم انشاءالله موږ په خپل نظر کې لرو او توجه به ژر تر ژره انشاءالله هغه کار ته کوو چې هغه ښارګوټې به هم جوړوو.